آیا الحاد یا بېدیني واقعا یو معقول انتخاب دی یا دا چې رواني او روحي لاملونه لري؟ احساسات له الحاد یا بېدینۍ سره هیڅ تړاو نه لري. او آیا یو ملحد یوازې د ساینسي او کائناتي دلایلو له مخې دې پایلې ته رسېږي چې دا کائنات هیڅ خدای نه لري؟ ملحدین وایي موږ منطقي او عقلاني یو، موږ د دلایلو او شواهدو په لټه کې یو که موږ هر لوري ته بیایي. او آیا نوې روحي څېړنې دا نظر تاییدوي؟ د نورو عواملو او انګیزو په پرتله د روحي عواملو شتون په الحاد کې څومره اغیز لري؟ د دې ټولو پوښتنو ځواب او د همدې عنوان لاندې چې آیا الحاد یا بېدیني واقعا یو معقول انتخاب دی یا دا چې رواني لاملونه لري، درته په دې ویډیو کې غږیږو. مهرباني وکړئ ویډیو تر پایه وګورئ او د چینل په سبسکرایب او شیر کولو زموږ سره مرسته وکړئ. کله چې د الحاد د روحي لاملونو په هکله خبرې کوو، دا په دې معنا نه ده چې د روحي عواملو ترڅنګ نور عوامل بې ارزښته وګڼل شي، لکه د دین په اړه رامنځته شوي شکونه یا د الحاد د جګړې په ډګر کې له علم او ساینس څخه کار اخیستل، او یا ډول ډول ټولنیز لاملونه لکه غوسه کول، ټولنیز تیری او فشار، په کورنۍ کې بې اتفاقي او تاوتریخوالی، بېلارې ملګري یا لارښود درلودل. دا ټول لاملونه د دې پدیدې په راڅرګندېدو کې ښکاره ونډه لري او د مختلفو زاویو څخه یې اړخونه رابرسېره کوي. مګر د الحاد متخصصینو او څېړونکو په اند د روحي اړخ د الحاد او بېدینۍ په تصمیم نیولو کې تر ټولو ستر او اغېزمن لامل ګڼل کیږي. د الحاد او بېدینۍ ارواپوهنه. ممکن تاسو پوښتنه وکړئ آیا دا ښکارنده یعنې پدیده یوازې په عربو پورې ځانګړې ده؟ نو واقعي ځواب یې نه دی. په 1999 میلادي کال کې د ارواپوهنې امریکایي پروفیسور بولویټ خپل کتاب د الحاد ارواپوهنې په نوم چاپ او خپور کړ، چې وروسته عربي ژبې ته د الحاد ارواپوهنه د پلار ورکې ایمان تر عنوان لاندې وژباړل شو. د کتاب د غربي ارواپوهانو ترمنځ ډېر جنجالونه راوپارول او ځینو یې اندېښنه پاروونکی هم بللی دی. د ګډوډۍ لامل دا و چې په غربي علمي حلقو کې دود دا و چې د ایمان ارواپوهنه مطالعه شي، نه د الحاد. د کتاب ارزښت د لیکوال په شخصیت کې هم دی. فیلډز د ارواپوهنې د پروفیسور سربیره د اوږدې مودې لپاره یو ملحد هم و. هغه په زړورتیا سره په خپل کتاب کې اعتراف کړی چې د الحاد لپاره د هغه انګیزه ساینسي انګیزه نه وه، بلکې روحي او رواني ننګونې وې. فیټس وایي زما د خپلې تجربې له مخې چې ماته څرګنده شوه هغه لاملونه چې له 13 کلنۍ څخه تر 18 کلنۍ پورې زما د الحاد لاملونه وه، ټول بسیط، غیر منطقي او له عقلي او اخلاقي اړخه بې ارزښته وه. زه باور لرم چې همدا لاملونه اوس د ملحدو مفکرینو ترمنځ عام دي. فیټس په دې کتاب کې د الحاد د پدیدې د تشریح کولو لپاره د روحي تحلیل وسیلې کارولي او هغه طریقه یې خپله کړې چې ډېری ارواپوهان یې د مؤمنانو د عقیدې تشریح کولو لپاره پلي کوي. او دا لاملونه په ډېری ملحدانو کې لیدل کېږي چې عبارت دي له د پلار نشتوالی، د ملحد سره په تعامل کې د پلار ضعیف او کمرنګه رول، او یا هم د هغه ظلم له امله چې هغه یې له خپلو ماشومانو سره کوي. نور لاملونه هم شته چې د دې پدیدې د رامنځته کولو لامل ګرځي، لکه د کورنۍ ناسم حالات، د تعامل سختوالی او د ملحد شاوخوا چاپیریال چې هغه د دین پرېښودلو ته اړ باسي. هغه کسان چې ملحد و او له عقیدې سره یې دښمني درلوده عبارت دي له فریډریک نیشه، ډیویډ هیوم، برټراند رسل، جان پاول سارتر، البرت کاموس، آرچر شوپنهاور، سیګمنډ فروید، انګلیسي فیلسوف توماس هوبس، فرانسوي فیلسوف والټر او بارون دلباخ او داسې نور. فیډز معاصر د الحاد نوی غورځنګ نه دی هیر کړی، هغه د دوی یادونه کوي او ورته اوصاف په دوی کې هم ښکاري، لکه ریچارډ ډاونز، ډینل ډونیټ او کریسټوفر هیګنز. همدارنګه دا صفتونه د دوی په هغو سیاسي بېدینو مشرانو کې هم لیدل شوي چې ترور، ظلم او استبداد یې ټول بشریت ته معلوم دی، لکه هټلر، ستالین او ماو تسې تونګ.
په 2014 کې د امریکا رواني ټولنې د رواني انګیزو د اندازه کولو لپاره 2 څېړنې خپرې کړې چې د خدای له وجود څخه د ملحدینو د انکار لامل ګڼل کېده. په لومړی سروې کې چې د ملحدانو په منځ کې د خدای له شتون څخه د انکار په اړه ترسره شوې وه دا په ډاګه شوه چې 54 سلنه ملحدان په یاس او ناامیدۍ اخته دي چې د دوی د الحاد لامل ګرځېدلی. دا په داسې حال کې ده چې په دویمه څېړنه کې د دوی سلنه 72 سلنه ته ورسېدله. دواړو مطالعو او بیاکتنو د 2011 کال خپاره شوې پخوانۍ مطالعې له بررسۍ سره مطابقت درلود. سروې زیاتوي چې 44 سلنه ملحدین یوازې د احساساتي دلایلو پر اساس ملحدان شوي دي. د استحقاق یا مستحقوالي احساس په تیرو مطالعاتو څېړنو کې وویل شول چې د الحاد احساساتي او رواني لاملونه د منطقي دلایلو په نسبت ډېر مؤثر او اغېزناک دي. د احساسات د ملحدانو د مستحقوالي د احساس پر بنسټ ولاړ دي، په دې معنی چې دوی په تعامل کې د ښه چلند او تعامل مستحق دي، خو له بده مرغه دوی ترې بې برخې دي، کوم چې د فیډ د څېړنو مطابق د پلار د نشتوالي اغېزه او هغو شدیدو احساساتو ته نه پاملرنه چې د یو چا حساسیت زیاتوي، لکه داخلي غوسه، پر ځان باور له لاسه ورکول، د غربت او بېځایه کېدو احساس، پریشاني، اضطراب او نور منفي احساسات چې دا ټول د الحاد په اختیارولو کې اغېزمن دي. همدارنګه څېړنو ثابته کړې چې د انسان په ژوند کې منفي پیښې او د تنګلاسۍ او هوساینې یا د غوسې او خوشحالۍ سره څرنګه چلند کول په مستقیم ډول د الحاد او ایمان پر تصمیم اغېز لري، او دا چې د الحاد په تصمیم کې رواني اړخ لوی او ستر رول لوبوي، په دې معنی چې د الحاد تصمیم خالص علمي تصمیم نه دی، بلکې دا لاملونه د ساینس، تجربې او ثبوت له دایرې څخه لرې دي. خو ملحدین هڅه کوي چې له دې علمي عواملو څخه د خپل الحاد توجیه او ګټې په موخه کار واخلي. له دیني مکلفیتونو څخه تېښته. مورتي مراد لور د شیکاګو په پوهنتون کې پروفیسور دی چې د خپل ژوند په اوږدو کې یو ملحد پاتې و، سره له دې چې هغه د الحاد په اړه ډېری کتابونه لیکلي، خو په پای کې پریکړه وکړه چې په 80 کلنۍ کې عیسویت ته واوړي. نو ولې ایډلور په وروستیو کې داسې پریکړه وکړه؟ ایډلور په زړورتیا سره تشریح کړې چې ولې هغه د خپل ژوند په پیل کې ملحد او بېدونه و. هغه وایي زما د ژوند ساده حقیقت دا و چې ما نه غوښتل چې د یوه دینداره مذهبي شخص په توګه ژوند وکړم، ځکه چې دا به زما په ژوند او ورځني معیشت کې بنسټیز بدلون راولي. دا چې د ایډلور د الحاد انتخاب منطقي او معقول نه و، بلکې د عقیدې له مکلفیتونو څخه د خلاصون لپاره و، او دا هغه څه دي چې د نیویارک پوهنتون د فلسفې ملحد پروفیسور توماس نیکلي هم څرګندونه کړې. هغه وویل زه غواړم چې الحاد رښتیا وي. دلته مسله دا نه ده چې زه په خدای باور نه لرم، خو البته زه هیله لرم چې زه په هغه څه کې سم او په حق اوسم چې زه پرې باور لرم. نو دا مې هیله امید ده چې خدای شتون ونه لري. زه نه غواړم چې خدای وي، زه نه غواړم چې کائنات دې داسې وي. درواغجن سکون او اطمینان. هر کله چې یو ملحد خپل عقیده پرېږدي نو د یو څه مودې لپاره د هغه د ارامۍ او سکون احساس کوي. هغه پرېکړه کوي چې د عقیدوي مسالو او دیني مسؤلیتونو څخه ډډه وکړي او پرته له دیني مکلفیتونو څخه په بشپړ ازادۍ کې ژوند وکړي. د اکسټر پوهنتون پروفیسور بورس هیلس د دې نظریې تصدیق کوي چې د ارامۍ احساس د داوکنز روح دی، او په دې باور دی چې ژوند له مذهبي مکلفیتونو پرته هم تیرولی شي. د احساسات هغه څه دي چې موږ یې د ملحدینو د رواني حجرو رازونو کې موندلی شو. پاول جانسون د ملحدو مفکرینو په اړه خپل لیکل شوی کتاب کې د هغوی د شخصي ژوند او هم د لویدیځ د لوی ساینسپوهانو چې وروسته ستر مفکرین او ملحد شخصیتونه شول د هغوی د کورني ژوند په هکله وضاحت ورکوي، او هغه کړنې څرګندوي چې د دغو ملحدینو لخوا ترسره شوي او ډېر ناوړه او غیر اخلاقي دي. نو د نوبل جایزې ګټونکی امریکایي لیکوال ارنسټ هیمنګوی د ښځو د عفت د سپکاوي لیکونکی او یو الکولي و چې په پای کې د ځان وژنې له امله مړ شو. مارکس په خپل شخصي ژوند کې څو ځله له خپلې مېرمنې سره خیانت وکړ، تر دې چې خپل نامشروع ماشوم یې پرېښود او له خپلولو یې انکار وکړ. د روسي ملحد لیکوال لیو تولستوی په اړه باید وویل شي چې هغه یو پوخ او دایمي قمارباز او زناکار و چې ټولو ښځو په ځانګړې توګه خپلې مېرمنې ته یې هم سپکاوی کوه، او په 80 کلنۍ کې اعتراف وکړ چې د ښځو سره یې مینه د ناروغۍ پړاو او مرحلې ته رسېدلې وه.
بریتانوي ملحد فیلسوف برټرون رسل چې د نوبل د سولې جایزه یې ګټلې وه د خپل ژوند تر پایه یو بدکاره زناکار و. په ځانګړې توګه په خپل زوړ عمر کې پر خپلو زده کوونکو ځوانو نجونو جنسي تیری کوو. دا یوازې یو څو ځانګړي مثالونه دي او د دې ملحدو مفکرینو په لسګونه نور مثالونه هم شتون لري. الحاد د دوی لپاره یوه لاره وه چې خپل ناروا خواهشات له دیني مکلفیتونو پرته ترسره کړي. د نوي الحادي غورځنګ په اړه باید وویل شي چې دوی یو ملاتړي یا دا ډول نظرونه نه پټوي. ډاوکنز له څارویو یا د مور او خویندو سره د جنسي اړیکو لرلو ته هڅونه کوي. دا کار ګناه نه ګڼي او د هغه لپاره کوم اخلاقي معیار هم نه دی ټاکلی. د محارمو زنا ولې ناسمه ده؟ دا په ښکاره ډول غلطه نه ده. نه ماته غوږ شه، ماته غوږ شه. مسله یوازې د الحاد تور او تهمت نه ده، بلکې دا د الحاد له فکري نظام سره تړلی تیز دی. دا هماغه د رضایت احساس دی چې ملحد یې د دین له احکامو څخه د تېښتې په موخه ترسره کوي، چې پایله یې د دین د بشپړ پرېښودو لامل ګرځي. خو د رضایت د احساس هغه کاذب راحت دی چې ډېر زر له منځه ځي او خطرناکې پایلې لري، ځکه چې د ژوند بې معنیتوب راورسېره کوي او بیا د دې مشهورو خلکو کیسې موږ ته روښانه کوي چې خفګان یا ځانوژنه دوی ته تر ټولو اسانه او نږدې لاره ده. که نه نو د مرګ نه تېښته نشته او کله چې مرګ راشي نو د دیني احکامو د پرېښودلو لپاره د انسان باطل او ناسم چلونه به هغه ته هېڅ ګټه هم ونه رسوي، ځکه په هغه وخت کې پرته له جنت او له دوزخ څخه د خلاصون درېیمه لار نشته. الله سبحانه وتعالی په قرآن عظیم الشان کې د دغه ملحدینو په اړه داسې فرمایي: کافر شوي کسان دا غلطه عقیده ساتي چې دوی به له سره بیا راژوندي نه کړای شي. ته دوی ته ووایه ولې نه؟ زما په خپل رب قسم دی چې تاسو به خامخا ضرور بیا راژوندي کړای شئ. بیا به تاسو ته خامخا ضرور د خپلو کړو عملونو خبر درکولی شي او دا کارونه الله جل جلاله ته ډېر اسان دي.